البدر د خوشبو محل. واقعا ښایسته بوی لري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامه هم پر تن وي. هغه هیوادوال چې د هیواد په دننه او یا هم د هیواد څخه بهر اوسیږي. زه محمد زکي حکیمي د کلرز آف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په حضور کې یم. قدرمنو دوستانو، زه راغلی یم جلال آباد ښار ته، پښتونستان واټ ته تر څیرمه البدر د خوشبو محل. نو دلته راغلی یم چې دغه هیوادوالو څخه لیدنه وکړم او د عطریاتو په اړه موږ او تاسو ته معلومات ورکړي. تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ او زموږ چینل ځان سره هم سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، بیا هم ستړي مشئ. زه په البدر عطر فروشۍ کې یا هم البدر د خوشبو محل دلته راغلم او دغه ورور سره به مرکه وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه وروره، څنګه هستې؟ صحت مو ښه ده انشاءالله؟ ډېره مننه، په خیر حال هر کله راشئ، قدردان شئ وروره. کور ودان ژوندی اوسئ. زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ محترم وروره. نوم مې وارث دی، د البدر خوشبو محل د جلال آباد د څانګې یو مسؤل یم. ډېر ښه وروره. په سر کې به لومړی پوښتنه وکړم چې البدر خوشبو محل څو څانګې لري په ټول افغانستان کې؟ په ټول افغانستان کې د البدر خوشبو محل څلور څانګې دي چې دوه څانګې کابل کې دي، یو څانګې جلال آباد کې ده، یو څانګې په تګاب کې ده. ډېر ښه وروره. څومره وخت کېږي چې تاسو دغه د عطر کاروبار کوئ؟ د عطرو کاروبار تقریبا د شپږ کاله اووه کاله کېږي چې موږ د عطرو کاروبار کوو. ډېر ښه محترم وروره. مشهور عطر کوم یو دی؟ مشهور عطر خو په برانډونو پورې اړه لري. بعضې برانډونه ډېر مشهور دي، بعضې لږ مشهور دي، خو زیاتره هغه برانډونه چې سپورټ ټایپ وي، سپری ټایپ وي، هغه په دې افغانستان کې په دې ساحو کې ډېر مشهور دي. او لکه بلو چینل شو، سپورټ ټایپ شو، دا ټولې خوشبوګانې دلته ډېرې مشهورې دي. او خاص طور باندې اودو ټایپ خوشبوګانې دا هم ډېرې مشهورې دي، دا هم خلک ډېر زیات خوښوي. محترم وروره، تاسو د کومو هیوادونو څخه دا راوړئ؟ عطر زیاتره موږ د دوبۍ څخه، فرانس څخه او د ترکیې څخه، د دې هیوادونو عطرونه زیاتره موږ دلته راوړو. وارث جان وروره، تاسو کوم یو عطر استفاده کوئ؟ زه خپله زیاتره اود عطرونه استفاده کوم، ځکه ما خوښه عطر اود دي عطرو کې. او بیا په سپریو کې چې دی سپری ټایپ لکه بلو چینل شو، سواج شو، دغه ټایپ عطر خوشبو به استعمالوم. بالکل. وارث جان وروره، د عطر او سپری څه فرق دی؟ عطر او سپری دا فرق دی چې یو خو عطر په بدن باندې وال کېږي، په پوستکي باندې وال کېږي. د پوستکي باندې چې کله استعمال شي هغه خوشبو ډېره کوي. او سپری بیا په جامو باندې مکمل جامو باندې استعمالولی شي. بالکل وروره. هغه عطرونه چې ترکیبي وي ډېری وخت زموږ هیوادوال چې استفاده کوي دغه داغ په جامو پاتې کېږي. دا علت څه شی به وي؟ دا ډېر غلیظ دي، دا ولې؟ د دې علت په دې کې دی چې دا زیاتره غلیظ وي. د دې چې کوم دغه پروجکشن یې دا سره مخلوط یو ځای شوی یعنې ښه هغه شوي مخلوط شوي سره، په دې خاطر باندې دغه داغ جوړوي. کله چې دا ښه سره مخلوط شي، دا یو ساحه کې کېښودل شي، هغې نه وروسته دا بیا داغ نشي جوړولی. ډېر ښه وروره. په دکان کې تا سره مشهور عطر کوم یو دی او قیمتي عطر کوم یو دی؟ قیمتي عطر خو تر ټولو قیمتي عطر اود عطر دی چې موږ سره هم موجود دي. اود کمبوډیا، اګر اود په نوم باندې چې کوم دي. کولی شې وروره چې د ده سمپلونه موږ ته وښایې؟ او بالکل. وارث جان وروره، نو دا هر یو عطر موږ ته او زموږ دوستانو ته یې معرفت کړي. دغه عطر چې کوم دی دې ته وایي اګر اود. اګر اود عطر ورته وایي. اګر اود کوم هیواد څخه راځي وروره؟ دا اګر اود هندي دي، هندي عطر دی دا اګر اود. ډېر بهترینه اود دي او واقعا ښایسته بوی لري. او خوشبو به څومره وخت پورې به پاتې شي؟ د دې خوشبو ډېره ده ځکه دا بهترینه اود دي.
خوشبو دوام تقریبا د 4 ورځو نیولې تر 5 ورځو پورې دوام کیدلی شي. بعضې وختونو کې تر 1 هفتې پورې هم دوام کیدلی شي. ډېر ښه. دغه چې کوم دي اودي کمبودیا په نوم باندې دي. اودي کمبودیا دا کوم ځای نه راځي؟ دا بیا د دوبۍ والا دي ډېر ښه. چې ډېر بهترین دی. دا هم واقعا ښایسته بوی لري. ډېر د دې دوام به ډېر زیات دی، تقریبا 1 هفته 1.5 هفته دا دوام کوي، ان تر 2 هفتو پورې هم دوام کیدلی شي. بالکل. دغه بل چې کوم دي دې ته وایي سندلوود. سندلوود په نوم باندې دي چې ډېر بهترین دی. دا هم واقعا ښایسته بوی لري او د دې دوام هم ډېر بهترین دوام دی او ډېر زیات خلک یې خوښوي. کوم ځای نه راځي دا بیا دوبۍ والی. دا هم دوبۍ دي. اودي مراکوجا. اودي مراکوجا دا ډېره بهترینه اود دي، ډېره ښایسته خوشبو ده چې څوک په عذابۍ هم نه، او ډېر داسې یو ټایپ اود دي چې ډېر ښایسته اود دي. او دا هم دوبۍ والا دي. دې کې بیا سپری هم ډېره ښه سپری راځي. زیاتره خلک په دې کې بیا سپری جوړوي ځکه دا بیا نرم دي، ډېر غلیظ نه دي په اود کې. والا جان وروره د دې قیمتونو په اړه زموږ دوستانو د دې قیمتونه مختلف دي. دا حال دا چې اگر اود کمبودیا سندلوود دا ډېر قیمتي اود دي، نو دلته بیا قیمتونه مختلف دي. موږ بیا د ملي په حساب باندې خرڅوو. وارث جان وروره د عطرو یو نوی کلکشن دی موږ ته کېښود. دغه کلکشن چې کوم دی ډېر بهترینه دی. په سلو کې تقریبا 80% 90% مینوال د دې دي چې زیات خلک یې دا خوښوي. دې کې چې یو خوشبو ده د سټرانګر ویت یو په نوم ده. سټرانګر ویت یو چې د دې په نړیوال بازار کې د دې برانډ سپری قیمت ډېر قیمته دی تقریبا. نو موږ یې دلته عطر راوړي دي چې دې نه موږ سپری هم جوړو او عطر یې هم دي. ډېر بهترینه دی، ډېر زیات خلک یې خوښوي. کوم هېواد دی؟ دا د فرانسوي دي. فرانسوي دي. ډېر سواجه چې ډېر زیات خلک یې مینوال دي. د دې برانډ سپری هم ډېره قیمته ده او ډېر زیات خلک یې مینوال دي. د دې خوشبو مې یو ځل وګورو محترم وروره. واقعا ډېر ښایسته بوی لري. بالکل دا ډېر زیات خلک مینوال دي. د دې لاستینګ تقریبا د 18 ساعتو نیولې تر 21 ساعتو پورې دی هوا ته په کتلو سره. ورپسې بلو چینل ده چې بلو چینل خو ډېر زیات خلک خوښوي او زما هم د خوښې خوشبو بلو چینل ده. نو دا هم چک کړه سره ماشاءالله ډېر ښایسته بوی لري. ورپسې بله ده بکارات روج. بکارات روج دا داسې یو خوشبو ده چې هم سپورټ ټایپ ده او هم خوږه ده. کوم هېواد دی دا هم فرانسوي ده. ښکلی دی. د دې هم برانډ سپری قیمت ډېر زیات دی، تقریبا 600-500 ډالر پورې قیمت لري برانډ سپری. بله ده امپیریل ویری. امپیریل ویری چې دا نوې خوشبو ده. اود ټایپ هم ده، اود هم پکې دي او سپورټ ټایپ خوشبو هم ده. یعنې مخلوط شوی ده. هره خوشبو زیاتره خوشبوګانې یو ځای شوي دي، مخلوط شوي دي. چې کومه خوشبو ښه خوشبو ورکړې ده، ډېره خلکو خوښه کړې ده، هغه بیا بازار ته وړاندې شوې ده. نو دا امپیریل ویلي ډېره بهترینه خوشبو ده. وارث جانه په کوم موسم کې د خوشبو ډېره تقاضا ده؟ په اوړي موسم که په ژمي موسم کې؟ دا چې جلال آباد ګرمه هوا لري، زیاتره موسم یې ګرم دی، نو په اوړي کې هم د خوشبو مینوال ډېر زیات وي ځکه اوړي کې خلکو نه د خولو بویونه ځي، په دې خاطر باندې خوشبو ډېر زیات استعمالوي او په ژمي کې هم تقاضا ډېره وي، ډېر زیات خلک یې خوښوي. بالکل. وارث جانه موږ دپاره کوم څه ترتیب به جوړ کړي چې ترکیب به جوړ کړي چې د بلو چینل او دغه نړیوالو برانډونو به ترکیب موږ ته جوړ کړي چې موږ هم استفاده کوو. بالکل. او تاسو ته به زه بهترینه سپری جوړه کړم انشاءالله، تاسو به یې وګورئ. مننه. خیر. وارث جانه نو موږ ته هم د ښایسته ترکیب جوړ کړه. سمه ده. تا ته به زه سواج جوړ کړم. ډېر ښه. سواج ډېر خلک مینوال دي. دا په ملي لیتر د ملي په حساب باندې تلل کېږي. 50% پکې موږ دغه کوم چې سواج اصلي دی اویل دی دا پکې اچو. 50% پکې د سپری ایتانول اچو. څومره ملي راځي دا؟ تقریبا چې هر یو څومره بوتل ته جوړی، که 10 ملي جوړی، 50 ملي جوړی، که 10 ملي جوړی، 15 ملي پکې باید عطر واچول شي، 15 ملي پکې باید د سپری مواد واچول شي. دا کومه مایع ده وارث جان؟ دا ایتانول دی. د ایتانول وی د سپری لپاره استعمالیږي، د سپری د فشار لپاره استعمالیږي. 100% پکې ایتانول؟ 50% ایتانول شو، 50%
دغه ماده چې کوم دا پکې 2 څاڅکي 3 څاڅکي په دې خاطر باندې اچول کېږي چې د سپری چې کوم دغه پرشې کوي دا په مستقیما په جامو باندې ولګېږي اخوا دېخوا لاړ نه شي. نوم یې څه شی دی د دې لوشن نوم دی، لوشن نوم یې دی. عطر برابر عطر ترکیب برابر شو انشاءالله. اوس به یې بوتل کې اچو. بوی چک که واقعا ښایسته بوی لري. نو دا د سپری برابره شوه. دا څه په نام و؟ سواج. ډېر سواج ډېره بهترینه سپری ده. ډېر خلک یې مینوال دي. ډېر ښه. وارث جانه که کوم زمونږ استاد هېوادوال راشي وایي چې ما ته پکې دغه د عطر ترکیب پکې ډېر کا او بالکل زیاتوي پکې، او بالکل زیاتوي پکې. دا د مشتري په غوښتنې سره موږ کولی زیاتې کړو ورته. که غواړي چې کمې کړي هم کمې ورته، خو زموږ چې کومه سټنډرډ دی هغه 50% موږ پکې عطر اچو، 50% پکې د سپری مواد اچو، ځکه دې سره ښه هغه ورکوي، نتیجه ورکوي. بالکل. وارث جانه په البدر دکان کې نور تاسو شی خرڅوئ؟ البدر دکان کې موږ سره خوشبو، سپری، باډي سپری، خولایګانې، دستمالونه، څادرونه، شات، ساعتونه، نو دا ټول موږ سره موجود دي انشاءالله. ډېر ښه. د هر یو مشتري به بیل وي نو؟ او بس هر څوک خپل مینوال لري. خولۍ خپل مینوال دي، د شاتو خپل مینوال دي، د ساعتونو خپل مینوال دي، نو هر څوک راځي چې شی خوښ شي هغه اخلي. بالکل. د کوم ولایتونو څخه ډیری مشتریان تاسو ته راځي؟ زیاتره زموږ مشتریان چې دي هغه د ختیځ زون څخه دي، جلال آباد، کونړ، لغمان، نورستان. د دې ولایتونو مشتریان موږ ته زیاتره راځي. ډېر ښه. په پای کې څه پیغام لري وارث جانه؟ زما ټول مینوال ته پیغام دا دی چې هر څوک چې خوشبو اخلي د برند ځای نه اخلي، د برند دکان هغه دکان چې یو نوم ولري، ځکه هغه د خپل نوم د خطره هم بیکاره شي، کمزورې خوشبو چاته نه ورکوي. نو کوشش وکړئ چې د ښه برندونو نه خوشبوګانې ترلاسه کړئ تر څو تاسو ته ښه خوشبو لاسته درشي. بالکل. ډېره زیاته مننه تاسو چې موږ ته خپل وخت راکړ. ډېره مننه، تاسو ډېره مننه. هر کله راشئ. کور ودان ژوندی اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، دغه زموږ خپرونه د البدر خوشبو محل څخه کوم چې په جلال آباد ښار کې پښتونستان واټ ته تر سیرمه موقعیت لري. تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسو حضور ته راځم. تاسو په لوی راز سپارم. الله مو مل شه. قدرمنو دوستانو، زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.